د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په غزا کې په روانه جګړه کې د انساني خواخوږۍ په بنیادونو د اوربند قرارداد په اکثریت منظور کړی دی. دغه قرارداد ملګرو ملتونو ته مصر د عرب ډلې په استازیتوب وړاندې کړی و. د قرارداد په حق کې 153 هېوادونو رایه ورکړه او د امریکا په شمول 10 ملکونو د قرارداد مخالفت وکړو. 10 ملکونو په قرارداد د رایې د اظهار نه ډډه وکړه. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ مشر ډینس فرانسیس غونډې ته وویل دا وخت چې په غزا کې څه روان دي دا غیر انساني عمل او د نړیوال انساني قانون سرغړونه ده. هغه وویل په جنګ کې هم یو قانون وي. په زرګونو خلک وژل شوي چې پکې 80% ماشومان او زنانه دي. Since the 1st of December, we are witnessing the resumption of violence. د دسمبر د لومړۍ نیټې راهیسې موږ وینو چې تشدد بیا پیل شوی چې انسان سوچ کوي چې له دې وروسته به څه کیږي. ولس باید د داسې ظلم سره مخ نشي لکه څنګه چې موږ نن وینو. بیا زه دا پوښتنه کوم چې له دې وړاندې چې موږ څه ګام پورته کړو لا به نور څومره زرګونه خلک وژل کیږي. نور وخت نشته. دا تباهي باید ودرول شي. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا استازی لینډا تامز وینفیلډ وویل په غزا کې انساني بحران دی چې ورته باید سمدستي پام وشي. هلته باید د ضرورت سامان ورسول شي خو تختول شوي خلک باید په سمدستي توګه بې له کوم شرط خلاص کړل شي. اغلی تامز وینفیلډ د آس چې لخوا په قرارداد کې د ترمیم ملګرتیا وکړه او زیاته کړه چې باید د هغه ریپورت پلټنې هم وشي چې پکې د اکتوبر په 9 د حماس له خوا د جنسي زورونې خبرونه راغلي دي. We support speaking out with one voice to condemn Hamas for its terrorist actions on October 7th. مونږ د دې ملاتړ کوو چې په کار ده د حماس د هغه عمل غندنه وشي چې د اکتوبر په 9 هغوی کړی دی. دا ولې دومره ګران عمل دی چې ماشومان او د هغوی مور پلار د هغوی په وړاندې وجل ظلم دی. د کورونو سوځول په داسې حال کې چې خلک پکې د مرستې د پاره چغې وهي. ځکه امریکا دغه ترمیم وړاندې کړو چې په کار ده د دې جبر او ظلم په متفقه توګه غندنه وشي. مونږ ټولو غړو ملکونو ته وایو چې د دې په حق کې رای ورکړي او دا په جار وایي چې د اکتوبر په 9 څه شوي دا د زغم وړ نه دي. په ملګرو ملتونو کې د اسرایل استازي قرارداد منافقانه وبللو او زیاته کړه چې په قرارداد کې د حماس د ظلم غندنه نه ده شوې. What would your countries do if you were in Israel's shoes? Call for a ceasefire? که تاسو د اسرایل پر ځای وای نو تاسو هیواد به څه کول؟ آیا تاسو به هم د ځبندي غوښتله؟ له ماسکو، بیجینګ او استانبول څخه پوښتنه کوم چې تاسو خبرګون به څه وو؟ دلته ناست هر تن ته معلومه ده په لومړي دسمبر یو وقفه راغله خو دغه وقفه هم حماس ماته کړه چې د تښتول شویو زنانو له پرېښولو انکار وکړ او زموږ په کلیو ښارونو یې راکټونو غورځول روان وساتل. د جنرال اسمبلۍ د غونډې وروسته د ملګرو ملتونو لپاره د فلسطین استازي ریاض منصور د عرب ډلې او د پاکستان د استازي سره په ګډه خبر اعلان ته وویل د قرارداد وروسته باید په سمدستي توګه جنګ ودرول شي. فضل الله، وایس اف امریکا، ډیوا، نیویارک.